السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې فایل منیجر در وښیم چې په هغې کې به تاسو خپل فایلونه ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر کې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو په دا ټایټل باندې کلیک وکړئ. لاندې ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه کوم اپلیکیشن لینک کړی وي تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دا غر کوم تاسو راسي په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. دا غر کوم ګوره دوستانو کوم پرمیشنان سل تاسو غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. دا غر کوم ګوره دوستانو ولاره دلته تاسو د موبایل سټوریج درسي چې تاسو موبایل سټوریج څو ده او دا غر کوم څونه جی بي ډک ده او څونه جی بي خالی ده. تقریبا ګوره دوستانو دا 55% ټک ده او دا غر کوم 45% خالی ده. 128 جی بي ده او دا غر کوم 71 جی بي خالی ده. دا غر کوم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته درشي چې په ایمیج یعنی 2.5 جی بي ایمیج نیولې ده. دا غر کوم اډیو څونه ځای نیولې ده او ویډیوګانو څونه ځای نیولې ده. ګوره دوستانو ویډیوګانو تقریبا 19 جی بي نیولې ده. هغه ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو درکوي. دا غر کوم دوستانو که تاسو په لوکل باندې کلیک وکړئ په مین سټوریج کې دوستانو دلته دی تاسو د موبایل سټوریج درشي او که چیرې تاسو میموري کارت ورچولی وي دلته به تاسو د میموري کارت سټوریج در وشي. ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته ډاونلوډ درکوي کوم اپشن تاسو ډاونلوډ کړي وي هغه دلته دی تاسو درشي. اپسو دا غر کوم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته اپس درشي او یو بل خوندور اپشن دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې یو شی ډیلیټ کړئ له تاسو ویډیوګانې ډیلیټ سي یا دا غر کوم دوستانو تاسو څخه تصویران ډیلیټ سي یا اډیوګانې ډیلیټ سي هغه به په ریسایکل بین کې بیرته تاسو ته په لاس درځي. یعنی کله چې تاسو څخه یو شی ډیلیټ سي هغه به دلته په ریسایکل بین کې دی تاسو ته رااړوي. دا غر کوم ګوره دوستانو په لایبرري کې میوزیک سو دا غر کوم اډیو سو ویډیو سو دا غر کوم ایمیج سو ډاکومنټ سو فایل سو هغه دلته دی تاسو ته درشي او په نیټورک کې تاسو خپل نیټورک کې اډولی سي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که چیرې تاسو موبایل کې فایل منیجر سم کار نه کوي او دا غر کوم آپشنان نه پکښې نو باید تاسو دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ لا خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.